زرپاڼه علمي ادبي او ټولنیزه برېښنایي خپرونه. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو مې کیسه کوله. کلونه وړاندې مې ابۍ ویل چې باباګانو مې کیسه کوله. ویل یې چې دلته وبا راغلې، سپینې جامې کې وه بلا راغلې. بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل، بلا کسان یې له ژوندونه خلاص کړل. ابۍ ویل بابا مې یو پاتې و، خلکو له یو بل ځان ساته. خلکو ویل دا د بلا سیوری له یو پاڅیږي په بل کینی، په چا چې ناسته وي ترې ځان ساتئ. چا به ویل چې دا د خدای عذاب دی، په موږ راغلی د مرګ بل باب دی. ابۍ ویل چې د ډوډۍ قحطي وه، په کلي کور او په نړۍ قحطي وه. خلکو یو بل نه لاس نیوی کاوه، د دسترخوان ډوډۍ هر چا کره وه. ویره د مرګ په هرې خوا خوره وه. خان به د کلي صدقه کوله، موږ په یوه خوله دا ټپه کوله انسانیت دې تل ژوندی وي، د خولې نوړی به نیموو، ژوند به کوونه. ابۍ ویل چې ملایانو مسئلې کولې. ابۍ ویل چې ملایانو مسئلې کولې، دوی به همیش د پیغمبر د وخت کیسې کولې. وبا هغه وخت هم وه، خلکو ترې ځان ساته. ملا به ویل خلکو نیکي وکړئ، دغه ډېر لوی افت دی، پوهېږئ څه علت دی؟ ملا به ویل خلکو نیکي وکړئ، دغه ډېر لوی افت دی، پوهېږئ څه علت دی؟ چې انسان فکر د لویۍ وکړي، رب پرې آفت نازل کړي چې ټول حیران پاتې شي. هغه به دا هم ویل دا طوفانونه او زلونه پر موږ د یو آفت نښه ده. نن بیا وبا خوره ده، نن بیا وبا خوره ده، انسانیت باندې بلا خوره ده، په ټوله ځمکه کې کرونا خوره ده. ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، ابۍ مې وایي چې احتیاط کوئ، صدقه ورکړئ او زکات کوئ، غریبان ونازوئ، کور ته ډوډۍ وروړئ، ځان له وبا وساتئ، د بلا سیوری ورک کړئ او انسان له مرګ وژغورئ. وبا دا ګیره کړي نړۍ در بخیر، وبا دا ګیره کړي نړۍ در بخیر، ولاړ د ژوندون پورا بیړۍ در بخیر، یو ولاړ د ژوندون پورا بیړۍ در بخیر. وبا دا ګیره کړي نړۍ در بخیر.